نننې چې زموږ کوم کلاس دی دا زموږ لپاره ډیر زیات امپورټنت او ډیر زیات ضروری دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ټیک ټاک شاپ یو کمپلیټ کورس شروع کړی چې په هغه کې د ټیک ټاک شاپ د بیسیک لومبی کلاس اپلوډ شوی دی چې هغه تاسو ډیر زیات خوښ کو او په هغه باندې د تاسو د سایډه ډیر زبردست ریسپانس وو. ان شاء الله دا کورس به بالکل د بیسیک نه سټپ بای سټپ ټول کور کی. لکه لومبی کلاس زموږ د ټیک ټاک شاپ د بیسیکو دا رنګ ان شاء الله بل کلاس به زموږ د ټیک ټاک شاپ د اکاونټ د کریشن باره کې وي چې مطلب موږ به د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو، د دې لپاره به موږ ته کوم ډاکومنټس پکار وي او بیا به دغه ډاکومنټس موږ څنګه سبمیټ کوو. دا رنګ ان شاء الله په دې کلاس کې به تاسو پروډکټ هانټینګ زده کړئ، بیا به د هغه پروډکټ سورسینګ کوو او بیا به موږ دغه پروډکټ لیست کوو. نو ان شاء الله دا ټول هر څه به سټپ بای سټپ کور کیږي. خو بیا د هر څه نه مخکې دغه ویډیو ستاسو لپاره ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دغه یو 100 منټه ویډیو تاسو د غټ نقصان نه بچ کولی شي. او زموږ چې کوم نننی کلاس دی دا د ټیک ټاک شاپ د پالیسی باره کې دی. مطلب د دې کورس د شروع کولو نه مخکې موږ ته پکار دي چې موږ د ټیک ټاک شاپ پالیسی ریډ کړو او د دې نه ځان خبر کړو. پالیسی زده کول زموږ لپاره ډیر زیات ضروری دي. که هغه تاسو په یو آنلاین مارکیټ پلیس کې کار کوئ یا هغه یو فزیکل سٹور وي یا یو فزیکلی اداره وي، نو موږ ته پکار دی چې په دغه اداره یا په دغه مارکیټ پلیس کې د کار کولو نه مخکې موږ ته د هغې د پالیسی پته وي او بیا موږ وګورو چې آیا موږ دغه پالیسی فالو کولی شو او که نه. مطلب د خبرې دا دی که چېرته تاسو دا پالیسی فالو کولی شوه نو بیا بهتره خبره ده چې تاسو دې اداره کې کار وکئ یا دغه مارکیټ پلیس باندې کار وکئ. او که چېرته بیا ستاسو په خپل ځان باندې یقین نه وي چې تاسو به دغه پالیسی فالو کړئ، که چېرته تاسو دا پالیسی نشوه فالو کولی نو بیا ستاسو دپاره بهتر دا دي چې په وخت باندې ځان سایډ ته کړئ ځکه چې دا به ستاسو دپاره غټ د یو بربادۍ سبب جوړ شي. ځکه که چېرته تاسو د یو ادارې یا د یو مارکیټ پلیس پالیسی نه فالو کوئ او بیا هم هغې سره کار کول غواړئ نو دا به ستاسو دپاره غټ د یو بربادۍ سبب جوړ شي. لکه فار ایگزامپل یو اداره ده او ته په هغې کې کار کې د هغې چې کومه پالیسي ده هغه ستا د طبیعت مطابق نه ده او ته بیا هم هغې سره کار کول غواړې نو ته خپله سوچ وکړه چې آیا ته به دغه اداره کې ټایم تیر کړې او که نه. نو دا ځای کې ته هیڅ کله ټایم نشي تیرولی او دا ځای کې ته هیڅ کله نشي کامیابېدلی چې ته د هغې پالیسي نه فالو کړې. موږ سره نږدې مثال د امیزون او دغه رنګې د نور مارکیټ پلیسز دی. که تاسو وګورئ نو د امیزون موږ څه حال کو. امیزون موږ په شرمونو باندې وشرمو. په امیزون کې موږ 2 نمبري کوله، 2 نمبر پروډکټ به هم خرڅول، فیک ډاکومنټس به هم یوز کول چې څومره مو وس کېدله نو د خپل وس نه هم زیات په شرمونو باندې وشرمو. موږ د امیزون هیڅ څه مو نه کړل، موږ د ایبی هیڅ څه مو نه کړل. نقصان چاته شو؟ نقصان صرف موږ ته شو. امیزون خپله پالیسي دومره سخته کړه چې په هغې کې کار کول اوس هیڅ مزه نه کوي. نو دغه رنګې ټیک ټاک شاپ هم یو نیو مارکیټ پلیس دی او ډیر زبردست پلیټفارم دی. نو موږ ته پکار دی د دې چې کومه پالیسي ده، د دې چې کوم رولز دي دا په ښکلي طریقې سره فالو کړو، د هر قسم وایلیشن نه، د هر قسم 2 نمبرۍ نه ځان وساتو. نو ان شاء الله دا هر څه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم ځکه که چېرته تاسو ته د ټیک ټاک شاپ د پالیسي پته نه وي نو بیا به زموږ هغه حال وي کوم چې زموږ په امیزون کې و. د ټیک ټاک شاپ خو ډېر زیات پالیسیز دي خو زه به تاسو ته د هغه مین پالیسي باره کې خبره کوم چې د هغې په وجه باندې ډېر زیات اکاونټس ډي اکټیویټ کېږي. خو په ټیک ټاک شاپ کې چې نن سبا د ټول نه کومه غټه مسله ده هغه د اکاونټ ډي اکټیویشن ده او زموږ اکاونټ په څه وجه باندې ډي اکټیویټ کېږي چې کله موږ څه وایلیشن وکړو یعنې موږ د ټیک ټاک شاپ پالیسي فالو نه کړو. په ټیک ټاک شاپ کې چې نن سبا د ټول نه کومه غټه ایشو ده چې د هغې په وجه باندې ډېر زیات اکاونټس ډي اکټیویټ کېږي نو هغې ته ویلی شي 48 پوینټس وایلیشن. دې کې چې کله ستاسو اکاونټ ډي اکټیویټ شي نو د دې دا مطلب دی چې تاسو فراډلنټ اکټیویټي وایلیټ کړې ده او دا موږ سره په څه وجه باندې راځي. فار ایگزامپل تا په یو ایس او یا په یو کې خپل اکاونټ جوړ کړی دی، بیا تاسو هغه اکاونټ په پاکستان یا په افغانستان کې اکسس کړئ. ته په افغانستان کې ناست او یا په پاکستان کې او تاسو د هغه یو کې یا د یو ایس اکاونټ چې دی هغه د پاکستان یا د افغانستان په آی پی باندې اکسس کړئ. مطلب تا چې خپل اکاونټ د یو کې یا د یو ایس په ایډرس باندې جوړ کړی دی او آی پی ستا چې هغه د پاکستان ده نو دا ټیک ټاک شاپ کله هم نه ایکسپټ کوي. نو تاسو ته پکار دی چې کله هم تاسو مین اکاونټ چې تاسو اکسس کوئ که هغه د یو ایس وي او یا د یو کې نو تاسو ته پکار دی چې تاسو د هغې لپاره یو وی پی ایس پرچیز کړئ چې په کوم مارکیټ پلیس کې تاسو کار کوئ چې ستاسو آی پی هم د هغه ځای وي. زیات کسان داسې و چې یاره دا د ډاکومنټس وجه وي، مطلب هغوی و چې یاره دا د پاکستاني پاسپورټ په وجه باندې ډي اکټیویټ کېږي. خو داسې هیڅ خبره نشته، که ستا پاسپورټ د یو کې وي یا د یو ایس وي د اکاونټ د ډي اکټیویټ کېدلو هغې سره هیڅ تعلق نشته.
بس دا صرف د آی پی په وجه باندې ډي اکټیویټ کیږي. ان شاء الله موږ په اکاونټ ری اکټیویټ کېدل باندې یو ویډیو جوړو. زه به تاسو ته ښیم چې موږ به کوم ډاکومنټس په څه طریقې سره سبمیټ کوو چې زموږ اکاونټ واپس ری اکټیویټ شي. اوس تاسو صرف دا وګورئ چې ټیک ټاک شاپ کوم سسپنشنز دي او د هغې نه موږ ځان څنګه بچ کوو. خو تاسو به د یو خبرې ډېر زیات خیال ساتئ چې کله تاسو ته 48 پوینټس وایلیشن راشي نو تاسو سره به د اپیل کولو دپاره 2 چانسز راشي. تاسو یو اپیل وکړو هغه ایکسپټ نشو، دویم اپیل هم وکړو هغه ایکسپټ نشو، نو تاسو سره چې د اپیل کولو کوم بټن دا کوم اپشن دی هغه به ختم شي او ستاسو اکاونټ چې دی هغه به د همیشه لپاره یعنی پرمننټلی هغه به ډي اکټیویټ شي. د هغې نه بعد بیا ته هیڅ هم نشي کولی. نو چې کله تاسو اپیل کوئ نو په دې کې به تاسو ډېر زیات خیال ساتئ. الله دې نه کړي چې کله هم تاسو ته 48 پوینټس وایلیشن راشي نو تاسو ته ډایرکټ اپلای کول نه دي پکار. تاسو ته پکار دي چې اول سپورټ ټیم سره کانټیکټ وکړئ. تاسو به هغې سره کانټیکټ وکړئ. نو د ټیک ټاک شاپ سپورټ ټیم تاسو ته کله هم کلیرلی خبره نه کوي. ابا تاسو ته ضرور و چې تاسو زموږ پالیسي ریډ کړئ. خو تاسو به هغې ته ووایئ چې یاره ما پالیسي ریډ کړه خو زه پرې صحیح پوه نه شوم. نو کایندلی تاسو موږ ته ووایئ چې موږ کوم ډاکومنټ سبمیټ کړو چې زموږ اکاونټ واپس ری اکټیویټ شي. او دا داسې زر نه کیږي. دې باندې به تاسو نه څه ناڅه ټایم لګي او دا داسې زر نه کیږي چې ستاسو اکاونټ به سمدستي ری اکټیویټ شي. دې باندې به ستاسو نه څه ناڅه ټایم لګي ځکه د ټیک ټاک شاپ پالیسي هم څه ناڅه سټریک ده او دا زموږ خپل عمل دی. ځکه موږ چې په امازون کې کومه 2 نمبري کړې ده د هغې ټولې دنیا ته پته ده. ځکه په ټیک ټاک شاپ کې هم ډېر زیات داسې کسان شته دی چې هغه فیک ډاکومنټس یوز کوي، لکه هغوی فیک پاسپورټ یوز کوي. داسې کسان شته دی چې د هغې د کمپنۍ یو نوم وي او ډایرکټر بیا بدل وي. نو په دې وجه باندې ټیک ټاک شاپ خپله پالیسي ډېره زیاته سخته کړې ده. مطلب د خبرې دا دی که هغه ټیک ټاک شاپ دی یا امازون دی نو دا چا سره څه ظلم نه کوي. موږ ته پکار چې د هغوی پالیسي فالو کړو او څه وایلیشن ونه کړو نو بیا سوال نه پیدا کېږي چې زموږ به اکاونټ ډي اکټیویټ شي او چې د چا اکاونټ ډي اکټیویټ کېږي نو هغې به خامخا څه وایلیشن کړی وي. دا موږ سره 48 پوینټس وایلیشن. د دې نه بعد موږ سره 48 پوینټس وایلیشن په څه وجه باندې راځي چې کله زموږ پروډکټ کاپي پروډکټ وي، چې کله زموږ پروډکټ 2 نمبر او زموږ پروډکټ کاپي پروډکټ و نو بیا هم زموږ په اکاونټ باندې 48 پوینټس وایلیشن راتللی شي. نو کوشش کوئ که چېرته تاسو لانګ ټرم کار کول غواړئ نو د دې وایلیشن نه بیا ځان وساتئ او دا هر څه ستاسو په خپل لاس کې دي. خو د دې نه بعد موږ سره نو ټایپس وایلیشنز هم دي. سیم موږ به چې څنګه په امازون کې خپل پروډکټ لیست کوو نو د کوم برانډ پروډکټ به چې موږ لیست کوو امازون به موږ نه د هغه برانډ اترایزیشن لیټر غوښتلو. نو سیم همدغه رنګې موږ ته پکار دي چې کله موږ په ټیک ټاک شاپ باندې د یو برانډ پروډکټ لیست کوو چې د هغه برانډ اترایزیشن لیټر موږ سره موجود وي. یو نیم ټایم کې داسې وشي چې ټیک ټاک شاپ ته وایي چې را ستا دا پروډکټ چې دی دا کاونټرفیټ دی، مطلب ستا پروډکټ کاپي پروډکټ دی. نو که چېرته تا سره د هغه برانډ انوایس وي هغه ته سبمیټ کړه ستا وایلیشن به ختم شي او هغه پروډکټ بیا ته سیل کولی شي. بل وایلیشن چې دی هغه موږ سره ډېر زیات عجیبه او ډېر زیات انټرسټینګ دی. انټرسټینګ ځکه دی چې د دې باره کې چا ته هم پته نشته. تاسو به وایئ چې ما خو ټوله پالیسي فالو کړې ده. مطلب که چېرته تاسو ته د دې پالیسي پته نه وي تاسو ته به خپل کار بالکل 100% لیګل ښکاري خو د هغې باوجود هم په تاسو باندې وایلیشن راځي. مطلب څه کلیمز داسې دي چې هغه د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. فار ایگزامپل ته یو پروډکټ لیست کړې او تا د هغې په کیورډز کې څه داسې کلیمز وکړل چې هغه د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. لکه تا په کیورډز کې ولیکل چې ورلډ بیسټ پروډکټ او یا دې داسې ولیکل چې بیفور او آفټر. لکه فار ایگزامپل ستا پروډکټ چې دی دا کریم دی او تا ولیکل چې بیفور او آفټر او هغې سره د پکچر ورکو یو تصویر د مخکینی ورکو چې مطلب مخکې دا یو کس و دا تورو او اوس چې دی سپین دی. یا دې داسې پکچر اپلوډ کو چې یاره مخکې د یو کس په مخ باندې دانی وي او بیا مخ صفا وي نو دا چې دی دا د ټیک ټاک شاپ د پالیسي خلاف دي. نو په دې وجه باندې ستا په اکاونټ باندې وایلیشن راتللی شي. تاسو به کوشش کوئ چې تاسو داسې کلیمز کله هم ونه کړئ. اوس به تاسو ته دا پته لګېدلي وي چې یاره پالیسي ریډ کول څومره ضروري دي. تاسو ته به پته هم نه لګي او ستاسو اکاونټ به ډي اکټیویټ شوی وي او که چېرته تاسو پالیسي ریډ کړې وي نو بیا سوال نه پیدا کېږي چې تاسو ته به څه مسله راشي. او بله خبره دا ده چې دا څه د پریشانۍ خبره نه ده. فار ایگزامپل ستاسو اکاونټ باندې څه وایلیشن راغلو نو ټیک ټاک شاپ چې ستا نه کوم ډاکومنټس غواړي اته سبمیټ کړه نو اکاونټ به واپس ری اکټیویټ شي. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو دا پالیسي فالو کړئ. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو د آی پی خیال وساتئ. دغه رنګې تاسو د کاونټرفیټ پروډکټ نه ځان وساتئ. مطلب د ټیک ټاک شاپ پالیسي پراپر طریقې سره فالو کړئ نو ان شاء الله تاسو ته به هیڅ مسله نه راځي. نو امید ساتم د ټیک ټاک شاپ چې کومه پالیسي ده نو تاسو به په دې باندې څه نه څه پوه شوي وي او تاسو ته به دا پته هم لګېدلي وي که چېرته زموږ اکاونټ ډي اکټیویټ شي نو هغه به موږ څنګه اوایډ کوو.
نو که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او کمنټ ضرور وکړئ او که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې مونږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.